انسان د یو سړی چې کله جمعه ته وځي کوم سنت طریقې دره متوجي دي قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي څه ډېری طریقې دي یو سوال ضروري اول التبکیر الى المسجد سړی باید وختي جمعه ته لاړ شي څنګه ځان وشو بس حرکت راکوه حدیث کې رسول الله فرمایي کړي انسانانو له معلومه شي اق اجر چې هغه په ثواب کې او به اول سب کې او دوی نه مند کې شواره قران دازین نه دوی په قران دازي کړي او هغه سره به ځان رسولې وي بخاری کې دا حدیث دی دویم چې سړی کله جمعه ته ځي نو د نور دعا بزان لغواړي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا الله زما پر زړه کې رڼا جوړه کا الله زما پر سترګو کې امام قحطانی دا خبره ذکر کړې ده چې جمعه ته سړی ځي دا دعا به وایي لیکن بعض نور محدثین به دا خبره ذکر کړي چې اصل کې دا دعا د سر د سنت نه رس سره د فرض نه مخکې دریم سنت طریقه په جمعه کې دا ده المشي بسکینه ووقار انسان چې کله جمعه ته ځي نو ډیر په اطمینان سره چې کله سړی اقامت ووري رسول الله ملګری ویلي اذا سمعتم الاقامه چې اقامت مو اوریدو نو فمشوا الى الصلاه منزل لار شي وعليكم بالسكينه والوقار تاسو باندې اطمینان او ډیر د عزت په شون کې ورشي منډه بنو وهي لکه زموږ شاسو باز ملګری کې دغه نقصان الته او دسوږي دلته تکبیر الله وشي او منډي شروع کړي بره برنده کې راشه چې څومره برخه پکې هغه تعالی الله نصیب کې چې کوم درنه خزاره به قزاش فزای به وي څلورم سنت طریقه بداره كثرة الخطاء الى المسجد انسان بزيد قدمونه جمعه الاخري رسول الله فرمای مسلم کې حدیث دی الا ادلکم علی ما عزت رسول خذلکم فاغه سبل ان شاء الله فاغه باندې ګناهونه ختمي او درجه په سړي لوجتي وکثرة الخطاء الى المساجد کم سړي چې زیات قدمونه جمعه الاخري جمعه نه کور لري د دې سړي ګناهونه به یو قدم باندې ختمي کې والله به درجه لوجتي دغه قوم طالب کړه ور محمد رسول الله یا رسول الله من غواړم چې جمعه پر خوا کې نږدې کور نه جوړ کړو دا لري تاسو ډېر خدي اجرونه به دې کېدي دې به دا مطلب نه چې انسان داسې قدمونه اخري معنا چې جمعه لري نه شي واړه واړه قدمونه باخري لګنه جوړه بلکې سنت دا ده چې انسان ډېر په اطمینان باندې راشي کله لر نه روان ولې نه تبدا ګمان کو رسول الله بشر روان لکه د غرنه شي کدهږي لاندې اطمینان سره ژوند تیرېدل بنظم سنت طریقه به کې دا چې کله سړی جمعه ته داخلي ګنه اقد دعا وي اللهم افتح لي ابواب رحمتك مع الصلاه والسلام على رسول الله ومع قوله بسم الله اول کې بسم الله وي رسول الله باندې بدرود وي یغینه بروسه اللهم افتح لي ابواب رحمتك دقه دعا وي يلا مال رحمت دروازې کله او خلاص کا نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو څلور مقاماتو کې درود په کار دی یو کې جمعه ته داخله دل درود شپې دي غیر ان شاء الله باغه کله مستقل خبره به کیږي شپږم سنت طریقه به دا ده چې انسان به داخلي په مقدم کوي مخکې کوي ځکه حدیث د انس کې راغلی او امام حاکم رسله او من السنت سنت طریقه دا چې کړه جمعه ته داخليږي ان تبدا چې تب شروع کوي په دې خیخ په باندې او شوزي نو شروع کوي بچا بقا وم سنت طریقه دا چې التقدم الى الصف الاول اول صف لکاش اول صف به کم دی سو کوی چې کم دا اول صف کې سړی ولاړی به د امام سره نږدې یې کی طرف لا او باز علماء د شي ذکر کړي چې اول سب دی ویل چې سړی اول جمعه ته داخل شي برابر خبر ده که اول سب کې ودرې دی او که دویم کې ودرې دی که بدریم کې ودرې دی اول جمعه ته داخلي دل اتم سنت طریقه دا چې انسان به د کی طرف د سب باندې ودرې کې څه مشدل ممکن نه لیکن که چرته داسې ډکو نو به چې کوم جانب کې ته ودرې دی الله رسول منی او نه هم سنت طریقه دا تحیت المسجد جمعه ته شراله د جمعه په 2 رکعات مونږ کوي دي کې احناف علما به وایي چې نور کله راخیږي او نور پریوځي او 12 بجې به بینه کې ولې په بل طرف باندې جمهور علما د دې قائل دي چې انسان هر وخت جمعه ته داخل شي د تحیت المسجد کولې شي تقریبا یو دلیل پرې کې شته لسم سنت طریقه به کې دا ده الجلوس في المسجد قبل الصلاه وبعدها د منځنه مخکم سره به جمعه کې نستلې شي او د قشن ورسم کې نستلې شي انتظار د منځره لپاره ذکر کوو د الله سره تعلق جوړ کا وختي تراشه چې وصل کړه استغفار د الله نه وغواړي ذکر د رب العالمین کې رسول پر چې امام راوځي نو سان اندامونم اطمینان کې او د قشن انداز لري د اطمینان کې او د جبه او د الله سره ډېر به نشه انداز باندې خبره شروع کی زموږ شاسو باز ملګری هغه دی لګور شری اقامت 2 منټه پاتې په منډه راشي
اسی به رب ته به مونږ کوي یو لسم سنت طریقه دار چې کله سړی د جمعات نوځي اللهم اني اسالک من فضلك بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله امام ترمذی او نسائی دا روایت را نقل کړی دی سړی به دا دعا وایي الله ستنه سره فضل سوال کو د الله په نامه باندې محمد رسول الله باندې درود دولسم سنت طریقه دار چې انسان راچا په کوم قدم کوي چې کله تیوزي دیر لسم چې کله به سپلې استعمالي نو خېخ په مخ کې نه باسي مخکې دا ویل شي و د سپلې په آدابو کې څلورم سنت طریقه علماء دا ذکر کړی دا که خبره ده چې سړی په جمعات کې به خبره ونه کی وی ملائک چې هغه دعاګانې غواړي په یو تاسو باندې تر څو پر چې تاسو به کې به خبر نه کړي او د قشان انسان به کې به ودس شوی دی کله چې ملائک به د انسان به کې به ودس شنه به ملائک ورته هغه دعاګانې غواړي نه کوشش دا سړی وکي چې اودس کې پاتې شي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین